بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار صفات حميدة و صفات جميلة كان بياندل دار صفات کی صفت داو چکان وقافا عند کتاب اللہ یو مسئلہ کی بچے ہوتا دا اللہ دا کتابنا دلیل پیش کلیشو و آیات و ذکر کلیش نپاسات بائی تسلیمی دو دائی بخلاف کی بیا ویو خبر ہم نکوانا دعوی معلومی کی دیو واقعنا عیینہ ابن حسن دیو کستے مدینہ کے دا ورارو حر ابن قیس دا حر ابن قیس سر دے میلمش حر ابن قیس تا دی خپل ترویل عیینہ چستان امیر المؤمنین سر دیر خط تعلقات تی و دیر نیزدے روابط دی و سرانو کزمان ملاقات و سروی کی دیر بخیف اغویل ٹک دا حر ابن قیس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تا درخواستو کچھ ازمات رستا سر ملاقات کی ویل ٹک دا راجش سنگا غوارغ ملاو شو سرا ٹک دوارے ہوتی ہوئے لچ زما خبرہ توجہ سر وورا عمر توئی وتوئی لاور ختمان وظیفہ کما تنخواہ چیز دا نغا مالا کم راکیت دویم دار ہے تبا تقسیم دا مال کے بی انصافی کے تا ظلم کے اللہ نے جدو عمر انصاف طول خلق تا معلوم واللہ عالم چی یا پس بنیاد دا خبرہ کڑی وا تبی انصافی کے مال صحیح نہ تقسیمی خام خواہ انسان اغلا غصہ ورزی بید عمر غنطی شخصیت چی دا طبیعت کی سختی موا اغا دیر سیت غصش سخت پا غصہ کی راغی قریب ہوا چی بدبانی حملہ کری ہوئی خود حر ابن قیس دیور آرام و طویلہ چی امیر المومنین اللہ قرآن کی فرمائی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین معافی بانے عمل کوئی حکم بنے کئی بانے کوئی جاہلان مخاڑا ہوئی سنگے چوتا ہوئی آیات ذکر اتلا پاسات بانے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پزے بانے دا غوصہ سڑشوا اوا کی ناستو معافی ہوتا ہوتلا دا پا صفات کی راجی چی دا اللہ کلام ہو تکر ذکر بیا بے اخوادی خواہ خبری نکولی زمون غنطی چی منگا چاہتا کلد اللہ نوم والو اگاوی اگا رستو گورو بیا خیر دے وس میں استاثر کار دے دا دیر غلط صفت دے دا پا صفات کی یو صفت داؤں ہو چی دا با خلق کو دزنو کی دا اللہ عظمت کی ناو کل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نپاغا ٹیم کی سپا سالار چی کمون عام طور بارے بخالد بن ولید رضی اللہ عنہ دکتا دا سیف من سیوف اللہ علیہ شیو و جی کل دے خلیفش دیر آوالے گی دا واقعی دا سپا سالار توب نا معذول ہے دے پزیبانی ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ واقعی امیر مقرر اگر چی بدی کزال نے حکمتوں نے دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیر عجیب ہوتی حکمت بیان کرے دے چید اللہ شان دارے کہ کلا دیو مشر داغ مزاج سخت بھی لان دی کشران امیران چی کمین داغی مزاجون نرم بھی چی کلا لان دی امیران داغی مزاج سخت بھی اللہ مشر اگر بیا نرم راولی چونکہ ابو بکر صدیق داغا مزاج نرم ہو
نو خالد ابن ولید سپا سالار ځکه چې مزاج سختو کافرانو خلاف کې هډې زیات سختو خو چې کله عمر هغه مشر شو او دغه مزاج سختو نو بسلان دي کشران چې کومه هغه بیا نرم رااله ابو عبیده بن الجراح هغه مقرش دا خو هغه حکمت بیان کړي خو اصل وجه عمر بن الخطاب په خپل باندې آیت اشاره کړي و چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه خالد بن ولید په دی وجه باندې معزول کړو او دا پس ابو عبیده بن الجراح راوستو چې الخلق ته پته ولګي چې کوم فتوحات ملاویدل فتح ملاویدلی دا د خالد په وجه باندې نبی ګوري دا د الله مددو نو دا می ذکر درې کو د لپاره چې خلک دا ونه وي چې فتوحات به صرف د خالد په وجه راځي دا به الله د طرف ته راځي نو ځکه مې هغه درې چې خلکو عقیده غلطه جوړه شي چې اعتماد به صرف په خالد باندې کوي نه اعتماد په الله باندې کوي د عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل کورنۍ ژوندۍ وګورئ چې کورنۍ ژوندۍ را د څنګه یو خبر پاکه دا و چې هغه کوم حکم په عام رعیت نافذاو هغه به په خپل کور کې لاول نافذاو او کور خلکو ته ویلو چې کوم حکم زبار نافذوم لاول باغ تاسو نافذوي ولی که تاسو نافذ نه کوي نو بار خلک بیا دغه حکم نه نافذوي چې د امیر المؤمنین په کور کې دا حکم نه نافذي په موږ نافذي خدایات درې ګورې ویل چې کوم حکم ز په عام خلکو نافذوم او تاسو نه نافذاو نو تاسو له زه ډبل سزا به در کوم غوري بیم پرېدم نه نو کوم حکم به چې بار هغه بلاول په کور کې نافذو او دا غي یو څو واقعیت تاسو په خپل باندې محسوسول شي چې په خپل باندې غدا کار کړی وو چې لاول احتساب باغ د خپل اهل سره کاو د خپل بچو سره به کاو د چا اعتراض په ځان باندې دی پرې مخکې ما تاسو ته ویل د عمر غونتی خلافت دغه غونتی بادشاہي څوک دی وخی دغه دی خو څوک کوخی چې دغه په شانته بادشاہي کړی دا په شانته انصاف او د عدل لیکار غستلې وي لکه دی باب کې سو واقعات دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د عمر ځان خپل زوی دی مشهور صحابي دی تاسو پیژنئ او دا واقع مخکې اوسل به بیان کړو عام بیاناتو کې د فرمای ما یو خو واغستو وخ می واغستو بیا چې کوم سرکاري چراغاوا چې کوم کې د حیوانات سریږي سرکاري هغه کې من دا وخ پرې خو د چې نورو خلکو څاری په کې سریږي جو زماده په کې سریږي او چې کله خلک سورب شو لږ مضبوط شو نو به پیسو باندې خرڅ کوم لګټ او بکی وکما دا غو خو اغستو په دغه چراغا کې پرې خو د عام خلکو ساری په کې هم سره دلو د ساره په کې هم سره دو چې کله مضبوط شو طاقت ور شو هغه بوتو بازار تال ته میله کې ودراو خرڅاوي په دې کې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه بلاره پر راغی او توي دا شي دي او ته پلار داس معروف ته ما غستلو به سرکاري چراغا کې پرې خودلو او چې خد سور شو وسی خرصوم دلته غویل وا وا ډیر خپل وخ نه ډیر مزدار وخ نه سی وی ټپاو ورته عبد الله پڅوري چې اغستو اق پیسې به واخلي چې کوم زیاتی ګټول هغه بیت المال ته جمع کی ورته ولی دا خو زما وخت ګټم زما ده تا چې په سرکاري چراغا کې سراو خلکو بستا د وخ ډیر خیال ساتل چې دا د امیر المؤمنین د زوی وخ دی هغه ته به وبې خودلی هغه ته به د غیا زې پرې خودلی زه د مؤمنانو امیر ما او خلکو چې ستا قدر کړي زما په وجه باندې کړي دی او زه چې امیر ایمان د خلکو په وجه امیر ما ګټه مټه دې من ګټو بیت المال ته جمع کی دې ته انصاف ویلې کېدلی شي دې ته عدل ویلې کېدلی شي داسې به څوک وکړي راشي زموږ دې خلکو ته وګورئ زموږ خلک چې کله مشران شي ټول نه یادوم اکثر پکې یادوم نیکان خلک پکې شته کله چې مشران شي وای دا یو موقع نه وای پته نه لګي بیا میلاوي کنه میلاویږي راشه خپل ځان خو مضبوط کا او خپل جب خړک کا هیڅ پته نه لګي بیا میلاوي او کنه میلاوي دک دې کزان خپل نو جب دم دک کو بینک بیلنس دم دک کو او جواب ورکه الله دا تاسو سوال خو نه دی عمر غونته حیثیت خپل جوړ کا دارنګي بل واقع کې راځي جلولا مشهور یو جنگ راغلی جلولا جنگ چې کله وشو معرکه وشو پای کې غنیمتونه ملاو شو عبد الله ابن عمر
رضی الله عنه په خپلو پیسو باندې کوم چې مالی غنیمت او اسلحه او زغرې وغیره د هغې په خپلو پیسو باندې په هغه ټیم کې د هغه کس نه واغستې کوم چې امیر و نو هغه ته 40,000 درهم جمع کړو ویل دا والا او دا سامان ما باندې را خرڅ کړه ویل هغه پې خرڅ کړي ایسته عمر بن الخطاب رضی الله عنه چونکې هغه سامان به خامخا خرڅېده جدا واغسته عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی راووښتو دی د وروسته راووښته راوستو ویل عبدالله یو تپوس ته نو کوم ویل ویل وکړه پلاره ویل که ستا پلار جهنم ته لاړ شي او فدیه ادا کول غواړي چې جرمانه ادا کړلی شي ته به فدیه ادا کړې ویل بالکل زما پلاره چې زه څونه وس زما رسېږي زه به تا نه مصیبت دفع کوم زه به ستا نه ضرر دفع کوم ته زما پلار یې ورته ویل عبدالله تا مال غنیمت اخیستلی دی په 40,000 درهم باندې او شاید چې خلکو ستا خیال ساتلی دی چې دا د امیر المؤمنین زوی دی نو ارزان به در کړی دله ارزان به دله در کړی او شاید چې تاله ارزان در کړی هم دی ته داسې وکړه تا اخیستې په خپلو پیسو باندې زه به خیر د دې ګټه تاله درکړمه د 1 روپۍ په بدل کې بدله 2 روپۍ درکړم دا مال بیرته مال راکړه هغه ویل ټیک ته پلار بس در به کوم دله نو هغه مال یې راواغستو او کس ته ویل ویل دا خرڅ کویل چې خرڅ یې کړه تقریبا په 3 लाख درهم باندې خرڅ کړه دی راولګېد هغه ته 80,000 درهم جمع کړي او نورې امیر له ورکړې دا پرې مسلمانانو تقسیم کویل مناسب ګټه خپل زوی له ورکوي چې ګورئ د مسلمانانو په مال کې چېرته ته زیاتې ونه کړي مال یې ولې ارزان اخیستلی تا یې ولې ارزان درکړی دی دارنګه یو بل واقعه کې راځي دا واقعه مخکې موږ بیان کړی وو د دې هم تاسو دغه انصاف معلومولی شي عبدالله ابن عمر او عبید الله ابن عمر دواړه زامن دي عبدالله او عبید الله لښکر تللی دی عراق ته کله چې معرکه وشو د هغې نه بېرته واپسۍ کې راتلو نو په بصره باندې ابو موسی اشعري رضی الله عنه د خپل والي مقرر کړی خپل ګورنر یې مقرر کړی دی هلته د لښکر په دغه بصره باندې راتېرېدل وشو نو هلته یې لږ پړاو غورځاو دمې کوله ابو موسی اشعري رضی الله عنه عبدالله ابن عمر او عبید الله ابن عمر هغې ته مرحبا وویل چې د امیر المؤمنین بچي دي هغې ته یې ویل که ما څه سره سوی ما به ستاسو اکرام کړی خو ما څه نشته دی بیا ورته ویله یوه خبره ده ویل ما سره د بیت المال څه پیسې جمع شوي دي او دا مدینې ته وړل غواړي ځکه اصل مرکز خو مدینه ده دا تاسو به امیر المؤمنین ته حواله کوي خو دا تاسو قرض حسنه والی قسم ده تاسو په لاره کې تجارت ځانله وکوي او چې کومه ګټه وشوه ګټه ستاسو شوه او اصل مال دا به تاسو بیت المال کې جمع کوي او دا شرعاً جایز هم د څه منع نه ده خو د عمر بن الخطاب احتیاط وګورئ عبدالله او عبید الله دواړو هغه مال راواغسته په لاره کې چونکې اوږد سفر دی د عراق نه مدینې پورې خو ډېر پټ مزل دی چې په سورلو باندې دی په اوښانو باندې نو میاشت پکې لګي ځای په ځای باندې میلې لګېدلې نو هلته دوی په دې مال تجارت وکړو او پای کې ښه پوره ګټه هم وکړه مدینې ته چې کله رال خپل پلار له ورغلو او ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې ورته کمې پیسې ورکړې وې دا پیسې ورته حواله کړې خو حل پټی نه ګورئ ښه ورته وایي پلاره دا پیسې موږ ابو موسی اشعري رضی الله عنه هغه راکړې وي او ویل چې تاسو په لاره کې ځانله تجارت وکړئ ګټه ستاسو شوه او دا اصل مال به تاسو بیت المال ته جمع کړئ امیر المؤمنین ته به ورکوئ عمر الخان ورته ویل دا لښکر کې بل چاله دا مال ورکړی که صرف تاسو نه درکړی دی هغه ورته ویل نه بل چاله نه ورکړی صرف ما ورته راکړی دی عمر ورته ویل تاسو یې ولې درکاو څه چله چې تاسو یې درکاو تاسو له چې درکړی دی زما په وجه درکړی دی او زه امیر المؤمنین یم زه د مؤمنانو امیر یم زما په وجه باندې مال درکړی دی لہذا په دې کې ستاسو د ګټې حق نشته دی تاسو یې څه وکئ چې کومه ګټه هم کړې ده ټول بیت المال ته جمع کوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خاموش و خو دا عبید الله چې کوم نو دا دو سره خبرې واړولې ده ورته ویل پلاره دا ستا لپاره جایز نه دي چې ته را ګټه زموږ نه اخلې بیت المال ته جمع کړې دا خو موږ په خپل محنت ګټلې ده او الوجه دا را خبره صحیح وه چې که چېرته دا مال په لاره کې ضایع شوی وي د دې تاوان په موږ وکړه لہذا قانون خو دا دی چې د کوم شي تاوان پته یې د ګټه به هم ستایي نو که دا مال چا پټ کړی وی زموږ نه
یا دا زمونږ ناسې ضایع شوی نو ام به موږ دا مال جمع کولی دا به موږ باندې قرض و لہذا ګټه هم زمونږ ده. عمر ورته ویل نه دا نشي کېدلی په دې لښکر کې تاسو څه چلو چې تاسو له درکاو بل چاله ودې نه ورکاو دا مال به خامخا جمع کوي. خبرې بهرحال تیزې شوې په دې کې کوم چې مشران صحابه کرام ناسو نو هغې پوه شو نو هغه مشرانو صحابه وتل عمر ته امیر المؤمنین داسې وکړه واقع دې هم محنت کړی خواري کړې ده او په دې باندې دې تاوان و داسې وکړه دا مال ته د مضاربت په صورت باندې واخله ته د مضاربت صورت اختیار کا گوئے کہ داسې ده چې دا مال دې په ګټه باندې ورکړی وو په مضاربت باندې ورکړی وو چې تاسو پې ګټه وکړئ نیمه ستاسو شو نیمه بیت المال ته نو بس دا ګټه چې کومه شوې د نیمه بیت المال ته جمع کې خیال خو نیمه دې تېره چې دې نبله د خپل اهل سره بیا ګوره خیال دومره ساتلی دی عمر بن خطاب رضی الله عنه د هغه انصاف دام دی خلیفۃ المسلمین چې وي که نه او دارنګې خلافت اسلامي چې وي نو پای کې قانون دا دی چې د خلکو د هغې تنخواګانې به هم مقررې د بیت المال نه نو پای کې چې کوم مشران وي د هغې خیال هم ساتلی کي چې کوم کار ډېر کوي د هغې خیال هم ساتلی کي نو عمر بن خطاب چې د بیت المال نه کوم وظایف مقرر کړي کومې تنخواګانې مقرر کړې وي نو پای کې چې کوم مخکني مهاجرینو د هغې خیال پکې جدا و د انصارو پکې خیال جدا و د مشرانو ځان له د کشرانو ځان له هر چا له خپل خپل حیثیت ورکړی نو تنخواګانې مقرر کولې چې تنخواګانې مقرر کړې وي نو خپل زوی عبدالله ابن عمر هغه له 3000 درهم تنخوا مقرر کړې وه داسې نور دپاره دا په عمر چې کوم کسانو هغې دپاره هم 3000 درهم خو اسامه ابن زید رضی الله عنه اسامه هغه دپاره 4000 درهم مقرر کړل عبدالله ابن عمر پسې راغی لاره تا اسامه له 4000 درهم څنګه مقرر کړي موږ دپاره 3000 مقرر کړې وظیفه تنخوا او ده دپاره 4000 د پلار زما د پلار نه په کومې حیثیت باندې ښه او دې زما نه په کومې حیثیت باندې ښه دی چې تا دله 4000 مقرر کړې ما لپاره یې 3000 مقرر کړې ده عمر ورته وایي بچیا د اسامه پلار چې و زید بن حارثه رضی الله عنه هغه پیغمبر ته ستا د پلار نه ډېر زیات ګران و ځکه پیغمبر ویلي وي که نه اسامه زید بن حارثه ما ته ټولو نه ګران دی دا هغه غلام و که نه غلام آزاد شده نو د پلار چې و زید بن حارثه هغه پیغمبر ته ستا د پلار نه ډېر ګران و او اسامه چې و هم پیغمبر ته ډېر ګران دی په نسبت د عبدالله ابن عمر باندې نبي صلی الله علیه وسلم ته او دا واقعي خبره وه ځکه اسامه ابن زید کشر هلک و او دا درنګ نه تورم او پلار چې و زید بن حارثه نبی صلی الله علیه وسلم غلام او آزاد کړی و بیا ورته زیم ویلی و دغه نه وروسته بیا اسامه کشر هلک و خو ګران ورته ډېر زیات و حتی چې دی به د کور د نبي صلی د کور د خلکو نه حسابېده او چې کله په آخر وخت کې دی په یو لښکر باندې امیر مقرر کړی و او په هغه لښکر کې ابوبکر صدیق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب کبار صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دا پکې موجود وو خلکو سوال وکړ اسامه د 14 کالو هلک دی په موږ باندې امیر مقرر کړی دی نبی خبر شو نبی منبر باندې ودرېد او خلکو ته یې خلکه تاسو د په پلار په باره کې به خبرې کولې د زید بن حارثه رضی الله عنه او شهید شوی مخکې که نه غزوې موته کې تاسو به د پلار باره کې خبرې کولې اوس د په امارت کې خبرې کوئ خو یاد لرئ ګورئ د پلار ما ته ټولو نه ګران او دغه نه وروسته اسامه ما ته ټولو نه ګران دی نو عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته وایي د پلار ستا د پلار نه وایي پیغمبر ته ډېر ګران و او اسامه پیغمبر ته ډېر ګران و په نسبت ستا باندې ما ځکه دله 4000 مقرر کړی دی د حیثیت اوچت دی دومره خیال ساته ورنه که دا موږ وې مړه الله اول خپل بچي دي د دپاره تنخوا ډېره مقررول پکار دي وروسته خلک به خپل کار کوي لکه زمونږ عام معاشره تاسو وګورئ موږ د خپلولۍ خیال ډېر زیات ساتو اول کړه چې زما خپل کار وشي نور خلک دی الله غر کړي نور باندې موږ څه کوو خدای انصاف کړي دومره پوری خیال یې ساتلی دی د دې یو بله واقع راځي عاصم ابن عمر دا هم د عمر ابن خطاب زوی دی عبدالله عبیدالله عاصم ابن عمر دی وایي یو پیري ما پسې خپل پلار خپل غلام یرفع رب سره راولېږه چې دلته راشي زه رالم مسجد نبوي ته عمر ابن خطاب رضی الله عنه مسجد کې ناست دی
زرالم کېناستم لاوله خطبه شروع کړه سنت طریقه خطبه شروع کړه حمد و ثنا ویل بمات العاصمه مخکې چې زه امیر نو مقرر کړی شوی نو ما حلال کاروبار ځان له کاوه زما د بچو کافي کېده بیا چې کله زه امیر مقرر شوم نو د دې بیت المال نه څه حصه زما لپاره مقرر شوی وه زما تنخواه او د هغې نه ما په تاسو باندې خرج کړی دی نو ما چې تا له کومې پیسې درکړي د هغې نه اوس زه هغه ځان لپاره جایز نه ګڼم دومره ګوره عجیب سړی دی چې خپله تنخواه هم بېرته وایي زه جایز نه ګڼم لهذا ما چې کومې پیسې تاله درکړي ته بېرته باید هغه واپس کړه ما یوه میاشت په تا باندې خرچه کړې ده هغه پیسې ما ته بېرته واپس کړه او عالیه یو مقام دی هلته زما کجوري دي هغه ما تاله درکړي دي تی ورڅه خرڅ کا او هغه پیسې راوالو ځان له د تاجرانو سره تجارت شروع کړه په هغې باندې خپله ګټه وټه کوه خو دا پیسې ما ته واپس کړه هغه پیسې مو ورته بېرته واپس کړي او همدقه عاصم ابن عمر دی دا یو پیر یو غزا ته تللی نو بیا په یو ځي باندې ورترېدل نو هلته خلکو د ده ډېر خیال ساتلی او نو څه سونې موله دا چاندي موله ورکړې وه او څه اسلحې موله ورکړي تورې او زرې وغیره دا ډېر څه وله ورکړي وو لکه خلکو وله تحفې تحایف ورکړي نو عاصم چې کله بېرته واپس راغی نو معیقیب دا خزانچي وغیره وغوښته معیقیب ته وایي خلکو مخکې ورته معیقیبه د ځان سره چاندیم راوړې ده سپین زر هم ځان سره راوړي دي اسلحې هم ځان سره راوړې ده تحفې تحایف له خلکو ورکړي دی تللی ولته زما په نوم یې سوال کړی دی خلکو ته ویلي چې زه امیر المؤمنین زوی خلکو له تحفې ورکړي دي زما په وجه باندې ورکړي د ټولې ته قبضه کا او بیت المال کې جمع کا عاصم ورته ویې پلاره ما چاته سوال نه دی کړی دا ستا غلط فهمي ده ما هیڅ چاته سوال نه دی کړی خو زه چې هلته لاړم نو زموږ خپلوان دي هلته زموږ رشتهداران دي زما هغه رشتهدارانو قدر کړی احترام یې لاله کړی هغې نه خپل ترو باندې تحفې راکړي دي ورته ویل هغې نور کله ولې نه درکولي نور کله دي خپلوانو ولې نه درکولی اوس چې درکوي زما په وجې درکړي دي یوه روپۍ درته هم نه پرېږدم ویل ټول هر څه یې ضبط ته بیت المال ته جمع کړو داسې انصاف به تاسو د بل چا وګورئ داسې نمونې به څوک وښایي موږ ته په دې معاشره کې چې د عمر غوندې د خپلو بچو سره یې څه کردار کړی نور د دې باره کې ډېر ناشنا واقعات دي چې هغه کوم د انصاف مظاهره کړی دي ان شاء الله تعالی هغه باندې نجمه کې ذکر کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم ملګري دعا درخواست کړی دی او څه ضروري حاجت مې دعا راته وکړئ الله دې د حاجت د خپلو خزانو پوره کړي الله دې د امداد وکړي او د زړه ارمانونه دې الله پوره کړي او ټول ضرورتمنو د هغې حاجتونه پوره کړي سکونه برابر کړي